أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. سورة یونس مکی سورت ده. یوسلونه آیاتونه لري او 11 رکوګانې لري. ترتیب مصحفي کې 10 نمبر سورت ده او ترتیب نزولی کې 51 نمبر سورت ده. وجه تسمیه دی سورت همدا ده چې سوره یونس دی سورت ته ویل کېږي. د یونس علیه السلام واقعه او دغه قصه به په کې راشي. ربط هم د دې سورت د مخکې سورتونو سره دا دی چې سوره انفال او سوره توبه کې الله رب العالمین د قتال او د جهاد امر وکړلو. نو دې صورت کې به الله رب العالمین علت داغې ذکر کړي. هغه دا دی چې د مشرکانو کې شرک موجود دی، کفر موجود دی. دې صورت کې به الله رب العالمین هغه سبب او علت ذکر کړي چې هغه شرک دی. دعوه دې صورت هم دا دی چې دې صورت کې به الله رب العالمین رد شرک کړي او خاص طور رد به په شفاعت قهریه د مشرکانو باندې. دوی به دا عقیده درلودله چې زمونږ دا باطل معبودان دا به الله رب العالمین ته زمونږ سفارش کوي او ضرور او خامخا به یې کوي او الله رب العالمین باندې به مونږ بخي. نو دې شفاعت باندې به الله رب العالمین د دوی رد وکړي. حاصل او خلاصه دې صورت هم دا ده چې ابتدا نه به الله رب العالمین ترغیب قرآن کریم ته ورکړي او د هغه صدق په ذکر کړي. بیا به الله رب العالمین رد کی په مشرکانو باندې، هغوی ته به مختلف زجرونه ورکړي او دارنګه عقلي دلایل به الله رب العالمین په خپل توحید باندې مختلف دلایل ذکر کړي. دا ابتدا نه خلاصه ده. وروسته مختلف احوال بیا نور هم د مشرکانو راځي، نو وروسته به ذکر د هغه کېږي انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. الله پوهیږي د دې په معناو. حروف مقطعات دي، د دې په معنا او مقصد باندې الله پوهیږي. تلک آیات الکتاب، د آیاتونه د کتاب دي، الحکیم چې حکمتونو والا دی. داسې کتاب آیاتونه دي چې هغه د حکمتونو والا کتاب دی. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم. د آیت کریمه کې الله رب العالمین زجر ورکوي منکرینو ته چې هغوی د دې نه تعجب کوي چې موږ په یو بشر او انسان باندې قرآن نازل کړی دی. اکان للناس آده د خلکو د پاره عجبا تعجب ان اوحینا، ان په دې خبره اوحینا چې وحی کړی د مونږ الی رجل یو سړي ته منهم د دوی نه، ان انذر الناس چې ویروه الناس خلکو نه مراد هغه نه منونکي خلک دي چې انکار کوي د قرآن نه. وبشر الذین، او زیری ورکړه هغه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی، ان لهم چې یقینا دوی د پاره قدم صدقین، مرتبه رښتینې ده، عند ربهم په نزد د رب د دوی. رښتینې مرتبه به الله رب العالمین مؤمنانو ته ورکړي. قال الکافرون، وی کافران، ان هذا یقینا دا پیغمبر لساحر مبین، خامخا جادوګر ښکاره دی. نبی صلی الله علیه وسلم ته وی جادوګر ویلی والعیاذ بالله. ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض. دعت نوس عقلی دلائل الله رب العالمین ذکر کی. الله غزاد دے چې اسمانونه او ځمکې پیدا کړي او تدبیر کارونو کی. ان ربکم الله، یقینا رب ستاسې الله دے، الذي غزاد خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه والارض او ځمکه، فی 6 ایام په اندازه د 6 ورځو کې. ثم استوى، بیا برابر شوی دی، علی العرش په عرش باندې، څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي. دا اتم دلیل دی چې الله رب العالمین په عرش باندې استوا کړی ده. یدبر الامر، انتظام کوي د ټولو کارونو انتظام او تدبیر الله رب العالمین کوي. ما من شفیع، نشته دی هیڅ سفارش کوونکی، الا من بعد اذنه، الا مگر من بعد اذنه، ورسته د اجازت د هغه نه. الله رب العالمین چې چاته اجازت نه کړي نو څوک سفارش نشي کولی. ذالکم الله، دا صفتون والا الله دی، ربکم رب ستاسې، فعبدوه، نو بندگی کوی هغې لره.
الله رب العالمین لره بندگی کوي. افلا تذکرون آیا نو تاسې نصیحت نه قبلوئ، تاسې پند و نصیحت نه قبلوئ. الیه مرجعکم جمیعا د آیت کې اوس اثبات د آخرت کې الله رب العالمین. الیه خاص هغې ته مرجعکم ورګرځېدل ستاسې دي جمیعا د ټولو به تاسې الله ته ورګرځئ. وعد الله وعده کړې ده الله تعالی حقا رښتینې حق وعده ده د الله رب العالمین چې تاسې به هغې ته ورګرځئ. انه یقینا الله تعالی یبدأ الخلق اول پیدا کوي الخلق مخلوقا ثم یعیده بیا دوباره پیدا کوي، دوباره به هم د مرګ نه وروسته الله را پورته کوي. څه دپاره؟ دې دپاره چې بدله ورکړي. لیجزی الذین دې دپاره چې بدله ورکړي الذین هغه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی وعملوا الصالحات او عملونه یې کړي نیک بالقسط په انصاف سره هغوی ته بدله ورکړي. والذین هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی لهم هغوی لره شراب څښل دي من حمیم د خوټ کېدلو اوبو نه، اوبه چې ګرمې شي وخوټ کېږي هغه اوبه به الله رب العالمین دوی ته ورکوي او د دوی په دې سرونو باندې به یې راړئ. وعذاب علیم او عذاب دردناک دی بما په سبب د هغه کانو یکفرون چې دوی کفر کوي، دوی چې کوم کفر کوي د دې په سبب باندې به الله رب العالمین د عذاب ورکوي. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا د آیت کې نور عقلي دلایل د الله په توحید. الله ګوره لمر او سپوږمۍ پیدا کړي هغې ته یې رڼاګانې ورکړي دي د هغې پرېباسي او راخیجي دې دپاره چې خلک د کلونو د میاشتو د ورځو حسابونه په هغې باندې وکړي. دا ټول کارونه څوک کوي؟ الله یې کوي. هو الذي الله هغه ذات دی جعل الشمس چې ګرځولی دی الشمس لمر ضیاء ډېرې رڼا والا والقمر او سپوږمۍ نورا کمې رڼا والا سپوږمۍ رڼا کمه او د لمر زیاته. وقدره او مقرر کړي دي هر یو لره منازل منزلونو نه مراد هغه د راختلو او د پریوتلو ځایونه مراد دي. لتعلمو دې دپاره چې پوه شئ تاسې عدد السنین په شمار د کلونو والحساب او په حساب د میاشتو د ورځو. ما خلق الله ذلك الا بالحق ما خلق الله ندی پیدا کړي الله تعالی ذلك دا سیزونه الا بالحق مگر د حق کار کولو دپاره. دا الله رب العالمین د حق کار کولو دپاره پیدا کړي، دا د الله په توحید باندې دلالت کوي. یفصل الآیات تفصیلی بیانوي الآیات دلیلونه لقوم هغه قوم ته یعلمون چې پوهیږي، کوم خلک چې پوهه لري هغې دپاره الله رب العالمین تفصیلی دلایل ذکر کوي. ان فی اختلاف اللیل والنهار وما خلق الله فی السماوات والارض د آیات کې نور عقلي دلایل الله رب العالمین ذکر کوي. د ورځو او د شپې تلل راتلل او هغه مخلوقات چې الله اسمانونو او ځمکو کې پیدا کړي دا ټول د الله رب العالمین په توحید باندې دلالت کوي. ان فی اختلاف اللیل یقینا پتلو راتلو اللیل د شپې والنهار ورځ کې ورځ او شپه چې ځي راځي وما او په هغه څیزونو کې خلق الله چې پیدا کړي دي الله تعالی فی السماوات په اسمانونو والارض او ځمکه کې لآیات خامخا ډېر دلیلونه دي لقوم د هغې قوم دپاره یتقون چې ویریږي د الله نه ویریږي تقوا پکې هغې دپاره دې کې دلیلونه شته دی. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا د آیت کریمه کې الله رب العالمین زجر او زورونه ورکي مشرکانو ته، هغه خلک چې هغې د آخرت او د الله رب العالمین د ملاقات امید نه لري او د هغې باندې صفات به ذکر کړي. ان الذین یقینا هغه کسان لا یرجونا چې امید نه لري لقاءنا د ملاقات زمونږ د ملاقات امید او عقیده نه لري ورضوا او رضا شوي دي بالحیات الدنیا په ژوند دنیوي واطمئنوا مطمئن شوي دي بها په هغې سره په دې دنیا باندې اطمینان راغلی دی. والذین هغه کسان هم چې هغوی عن آیاتنا د آیتونو زموږ نه غافلون بې پروا دي اولئک دغه خلک مأواهم ځای د دوی النار اور دی، دوی الله رب العالمین اور ته بوځي بما په سبب د هغه عملونو کانو یکسبون چې دوی کوي، دوی چې کوم اعمال کوي د هغې په سبب به الله اور ته بوځي.
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم. دعات کی اس بشارت و زیر مومنان تورکی. ان الذين یقینا کسان آمنوا چی ایمان راوڑے وعملوا الصالحات و عملون کړي نیک یهدیهم لار بخیدوی تربهم رب دوی بی ایمانهم بسبب د ایمان دوی د جنت لار بورته وخی تجری چی بیگی با من تحتهم الانهارو لاندې د هغوی نه الانهارو نهرونه لاندې د هغوی د بنګلو د ونو نه به نهرونه بهیږي فی جنات په جنتونو النعیم د نعمتونو کې دعواهم بلنه د دوی به فیها په دې جنت کې به دوی دا بلنه وي چې سبحانک اللهم پاکی د تعالی را یا الله اے الله پاکی د تعالی را وتحیتهم او ډالۍ د دوی به فیها په دې جنت کې سلام وي ډالۍ به د دوی په جنت کې سلام وي یا معنا دا ده چې د الله رب العالمین د طرف نه به سلام دوی ته راځي او یا په خپلو منځونو کې به جنتیان یا ملایکو ته دوی سلامونه کوي او د سلامتیا بشارت او زیری به یو بل ته ورکوي چې الله رب العالمین موږ تاسې سلامت او بچ وساتلو د جهنم نه وآخر دعواهم واخري بلنه د دوی به ان الحمد لله رب العالمین داوی چې الحمدلله ټول د کمال صفتونه لله خاص الله لره دي رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی دا به وایي چې الحمدلله رب العالمین دا دې اخرنۍ بلنه وي او اخرنۍ خبره به وي چې الله حمدونه به بیانوي ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير دایته کریمه کې الله رب العالمین زجر او سورونه ورکوي مشرکانو ته دوی د آخرت نه غافل دي د آخرت امید نه لري ځکه په دنیا کې ځان دپاره عذابونه غواړي الله رب العالمین ورته جواب کوي که چېرته دوی دغه خیري زر الله رب العالمین قبلولی لکه څرنګه چې خیر دعا الله رب العالمین زر قبلی دنیا کې به دوی ته دستي عذاب ورکړی شوی وی ولو يعجل الله او کزر ورکولی الله تعالی للناس خلقو ته الشر څه تکلیف چې هغوی غواړي او الله رب العالمین زر ورکولی استعجالهم په شان ته د زر غوښتلو د دوی بالخیر خیر لرا څنګه چې خیر غواړي والله زر ورکوي که داسې تکلیف هم ورکولی او عذاب چا غوښتلی او زر یې ورکولی لقضی الیهم خامخا پوره شوی به وی الیهم دوی ته اجلهم نیټه د دوی د مرګ نیټه به دوی ته پوره شوی وی الله به عذاب راوستی وی فنذر الذین نو پریدو مونږه الذین هغه کسان لا یرجون لقاءنا چې امید نه لري لقاءنا د ملاقات زمون فی طغیانهم په سرکشي د دوی کې یعمهون پریشانه وي حیران به او پریشانه وي په خپله ګمراهۍ او سرکشۍ کې واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما دعات کوم زجر او زورونه د دې مشرکانو ته هغه دا دی چې کله دوی عذابونه غواړي ولیکن کله چې الله رب العالمین معمولی سختی ته ور وړاندې کړي بیا الله رب العالمین ته چغې وهي او د الله نه دعاګانې غواړي که موږ د دې مشکل نه خلاص کړلو نو موږ بیا د شکرګزارو نه شو الله چې کله خلاص کړي تېنه نو بیا راولګېږي او الله سره شرک کوي واذا مس الانسان او کله چې ورسېږي یو انسان ته الضر تکلیف دعانا نو بلی مونږ لجنبه په ډډه خپله او قاعدا یا په ناستې او قائما یا په ولاړې په ناسته او په ولاړه او ډډه ټولو حالاتو کې بس مونږ ته چغې وهي فلما کشفنا نو هر کله چې مونږ لرې کړو عنه د هغه نه ضره تکلیف د هغه مصیبت او تکلیف چې هغه ته رسېدلی وي هغه ترې نه لرې کړو مر روان شي کأن لم یدعونا گویا کې نه یې دی رابللی مونږ لره مونږ نه هېڅ دعا نه ده غوښتې او نه یې مونږ رابللي یو الی ضرن هغه تکلیف تمسه چې رسېدلی و هغه ته کذلک زین للمسرفین ما کانوا یعملون کذلک دغسې زین للمسرفین ډولې کړی شوي دي للمسرفین مشرکانو ته ما هغه عمل کانو یعملون چې دوی کوي دې مشرکانو ته دا د شرک او د کفر اعمال دا خسته کړی شوي دي او ډولې کړی شوي دي ولقد اهلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا د آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین تخویف دنیاوي ورکوي داسې مخکیني قومونو حال وګورئ که نه هغوی چې کله ظلم وکړلو الله رب العالمین څرنګه هلاک کړل هغوی
ولقد اهلکنا یقینا هلاک کړي دي مونږه القرون پیړۍ نه مراد هغه قومونه دي چې هغه پیړیو کې زندگی کوله هغه مونږ هلاک کړي دي من قبلکم مخکې ستاسې نه لما ظلموا هر کله چې ظلم وکړلو وجاءتهم راغلی دوی ته رسلهم رسولان د دوی بالبینات په ښکاره دلیلونو سره ښکاره دلایل ورته راوړي او ښکاره معجزې راوړې وي وما كانوا او نو دوی لیؤمنو چې ایمان یې راوړی وی کذلک نجزي القوم المجرمین کذلک دغسې نجزي القوم المجرمین سزا ورکوو مونږه القوم المجرمین قوم مجرمانو ته مونږ داسې سزا ورکوو چې هلاکې کو ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم دام تخویف دی بیا مونږ تاسې پیدا کړلی تاسې نایبان کړلی الله رب العالمین تاسې ګوري امتحانیم چې داسې څرنګه اعمال کوي ثم جعلناکم بیا وګرځولی مونږ تاسې خلائف نائبان فی الارض په ځمکه کې من بعدهم وروسته د هغوی نه وروسته هم تاسې نائبان کړی په ځمکه کې اوسېدونکي وګرځولی لننظر دې دپاره چې وګورو مونږ کیف تعملون چې څرنګه عمل کوئ تاسې لننظر نه معنا دا ده چې مونږ تاسې امتحان کو تاسې څرنګه عمل کوئ په کوم کیفیت باندې دا دلیل دی په دې باندې چې کیف تعملون په کوم کیفیت تاسې عمل کوئ کیفیت د دې باره کې هم الله رب العالمین پوښتنه کوي همدا وجه ده چې موږ تاسې مکلف یو چې د نبی صلی الله علیه وسلم په کیفیت او د هغه په شان ته به عبادات کو اعمال به کو د هغه په شان ته واذا تتلى عليهم آیاتنا بینات د آیت کریمه کې الله رب العالمین رد کی په مشرکانو باندې دی به ویل وي د قرآن کریم کې لږ تغییر و تبدیل راولی دا رد د شرک آیاتونه تېنه لرې کوي فلاني او فلاني آیاتونه تېنه لرې کوي وایي بیا به موږ د سره ومنو او قبول به یې کړو لکه دا مطالبې په اوس وخت کې هم دا کفار او مشرکان کوي دا د جهاد آیاتونه اخوا کوي دا د ولا او د برا آیاتونه اخوا کوي دا فلان او فلان آیاتونه اخوا کوي نو بیا موږ د تاسې سره کوم مشکل نه لرو موږ یو زموږ دین خو دغه دی جهاد تېنه لرې که براعت د کفارو تېنه لرې که جزیه د کفارو د قتال او د جنګ آیاتونه تېنه لرې که نور خو اخوا عبادات او زکات او صدقات ورکول هغې باندې خو د کافرو تا سره ورانه نه ده د دې د وجې نه الله رب العالمین د آیت کریمه کې په داسې مشرکانو معیارت کړي دا خو د الله رب العالمین قانون دی د الله نظام دی او د الله رب العالمین وحی ده مونږ په وحی باندې مکلف یو د تغییر او د تبدیل اختیار مونږ نه لرو واذا تتلى کله چې ولوستلی شي علیهم په دوی باندې آیاتونه زمونږ بینات ښکارا قال الذين وی هغه کسان لا یرجون لقاءنا چې امید نه لري لقاءنا د ملاقات زمونږ ائت راوړه بقرآن یو قرآن غیر هذا غیر د دینه یو بل قرآن ناوړه او بدله یا تبدیلی وکړه په دې کې تبدیلی وکړه د شرک او د کفر او د کفارو د مشرکینو بدي دا خبرې تنه لري که او نورې راوړه قلت ورته ووایه ما یکون لی ندي جایز ما لره ان ابدله چې تبدیلي وکړمه زه په ده کې من تلقاء نفسي د طرفه د خپل ځان نه خپل ځان د طرف نه پکې تغییر و تبدیل وکړمه دا زما دپاره جایز نه دي ان اتبع تابعداري نه کوم زه الا مګر ما د هغه څه یوحا چې وحي کیدی شي الیه ماته انی یقینا زه اخاف ویریږم ان عصیت ربي که نافرمانی وکم د رب خپل عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوی نه د قیامت د عذاب نه زه ویریږم که زه د رب العالمین او د خپل رب نافرمانی وکم نو دا هیڅکله زه نشم کولی او نه زما اختیار کې دي او نه زما دپاره جایز دي قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به د آیت کې جواب د مشرکانو ته که الله رب العالمین نوی غوښتی نو ما به تاسو ته دې تلاوت نوی کړی او ما به نوی بیان کړی د هر څه د الله رب العالمین په امر باندې زه کومه قلت ورته ووایه لو شاء الله که غوښتی وی الله تعالی ما تلوته ما به نوی لوستلی دا قرآن علیکم په تاسې باندې ولا ادراکم او نه به خبر در کړی وی تاسې ته الله رب العالمین به په دې سره د قرآن سره به تاسې ته خبر هم نوی در کړی فقط لبستون یقینا تیر کړی دی ما فیکم په تاسې کې عمرا ډیر عمر من قبله مخکې دینا تاسې زما صداقت او امانت او رښتینولي دا ټول پیژنئ افلا تعقلون نو آیا تاسې عقل نه لرئ که عقل درکې وي نو تاسې ته خو پته ده
ما تاسو کې څومره عمر تیر کړی دی، زما امانتداري او صداقت او رښتینولي دا ټول تاسو پیژنئ. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ومن أظلم نسوک دی لوی ظالم ممن داغ چانه افترا چې جوړی علی الله په الله باندې کذبا دروغ او کذب یا دروغجن غنی بی آیاته آیاتنا داغ الله آیاتنا دروغجن غنی. انه یقینا لا يفلح المجرمون نشی کامیابی دی المجرمون مجرمان دوی نشی کامیابی دی د الله رب العالمین د عذاب نه دوی بچ. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. دعات کې مرد ده او مشرکانو باندې داسې چا عبادت او بندگی کوي چې نور ته ضرر ورسولی شي نه فائدہ، نه د ضرر اختیار لري او نه د فائدې. ويعبدون او دوی بندگی کوي من دون الله سوا د الله نه ما د هغه چا لا يضرهم چې ضرر نشي ورکولی دوی ته ولا ينفعهم او نه فائدہ ورکولی شي دوی ته، نور ته فائدہ او نه ضرر ورکولی شي. ويقولون او دوی وی هؤلاء اذا کسان شفعاؤنا سفارشیان زمونږ دی عند الله په دربار د الله کې، د الله په دربار کې وای دوی مونږ ته سفارش کوي او په الله باندې با خامخا او ضرور به ضرور وي مونږ بخي. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض. دې جمله کې الله رب العالمین په دوی باندې رد کوي آیا تاسو په داسې چا باندې خبر الله ته ورکوي چې هغه نه پیژني نه په اسمانونو نه په ځمکو کې. معنا دا چې داسې خلک څوک شته نه دی چې د الله په دربار کې ستاسې سفارشیان وي او په زوره سفارش وکړي. قلت ورته ووایه تنبئون الله آیا تاسې خبر ورکوئ الله ته بما په هغه څیز لا یعلمو چې نه پیژني فی السماوات په اسمانونو کې ولا فی الارض او نه په ځمکه کې. ځمکه او اسمان کې الله نه پیژني معنا دا ده چې نشته دی دا بیخي موجود نه دی داسې څوک چې هغه ستاسې دپاره په زور سفارشیان وګرځي. سبحانه پاک دی الله وتعالی او اوچت دی عما دا هغه نه یشرکون چې دوی شریکان جوړوي د الله سره. وما كان الناس الا امه واحده. د آیت کې اوس جواب دی او سوال کوي چې دا شفاعت د ستاسې په دین کې جایز نه دی نو مخکې دینونو کې خو به وکنه. الله رب العالمین جواب کوي چې د ټولو انبیا علیهم السلام دین یو دی او مخکې ټول خلک په یو عقیده باندې وو، وروسته پکې شرکیات پیدا شو. وما كان الناس ونو خلق الا امه واحده الا مگر امه واحده یو ډله عقیده کې یو ډله و مخکې خلق فاختلفوا نو اختلاف وکړل وروسته خلکو به کې بیا اختلافات را جوړ کړل. ولولا کلمه سبقت من ربک. د جمله کې اوس جواب د بل سوال خول عذاب په بیان راځي. جواب دا دی چې الله رب العالمین هر څه لپاره یو نیټه ټاکلې ده. که الله رب العالمین دا فیصله نه وي شوی نو دوی ته د عذاب راغلی وي. ولولا کلمه نو که چېرته نه وی خبره سبقت چې مخکې تېره شوې ده من ربک طرفه د ربستانه، هغه خبره څه شی ده؟ هغه دا ده چې د هر عذاب دپاره او د هر څه دپاره الله رب العالمین یوه نیټه ټاکلې وي. لقضی بینهم خامخا فیصله به شوې وی بینهم په مابین د دوی کې فیما په هغه څه کې فیه یختلفون چې دوی په هغې کې اختلاف کوي. دوی چې په څه کې اختلاف کوي د هغه فیصله به شوې وی، الله به عذاب راوستی وی. ويقولون لولا انزل عليه آیة من ربه. د آیت کې زجر دی مشرکانو ته. دوی به ویلې ولې هغه معجزې نه نازلېږي چې مونږ یې طلب کوو. الله رب العالمین جواب کوي چې د معجزو نازلېدل دا د غیبو نه دي او د غیبو اختیار او د غیبو علم دا ټول الله رب العالمین لره دي. ويقولون او دوی وی لولا انزل ولی نشي نازلېدلی علیه په دې پیغمبر باندې آیة یوه معجزه من ربه د طرفه د رب ددنه، هغه معجزه چې مونږ یې طلب کوو او مونږ یې غواړو په د باندې ولې نشي نازلېدلی. فقل نو ته ورته ووایه انما الغیب یقینا علم د غیب لله خاص الله لره دی. فانتظروا نو انتظار کوئ انی معکم یقینا زه ستاسې سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نه یم. تاسې م انتظار کوئ زه م انتظار کوونکی یم. الله رب العالمین به فیصله زموږ او ستاسې ترمنځ رالیږي. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ. آیات کې زجر او زورنه ده. دا مشرکانو عادت دی کله چې الله رب العالمین پراخي ورکي نو بیا د الله رب العالمین د دین مقابله شروع کوي او د الله رب العالمین د آیاتونو مقابله شروع کوي. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ او کله چې وڅکو مونږه الناس خلکو ته
رحمتا رحمت من بعد ضراء او رست د تکلیفنا مستهم چې رسیدلې وي هغوی ته خوشحالي پې باندې راولي تکلیف نه وروسته اذا لهم نو دغه وخت کې لهم دوی دپاره مکرن چل جوړول وي مکرونه جوړول چل جوړول مقابله کول وي فی آیاتنا په آیاتونو زمونږ کې د الله رب العالمین د آیاتونو او د هغه د دین مقابله شروع کی قل الله ته ورته ووایه الله تعالی اسرع مکرن زر تدبیر کوونکی دی الله رب العالمین زر تدبیر کوي او زر مقابله کوونکی دی ان رسولنا یقینا استازي زمونږ یکتبون لیکي ما هغه څه تمکرون چې تاسې چلونه جوړوئ تاسې چې کوم مکرونه کوئ چلونه او دسیسې جوړوئ هغه ملائک لیکي او د الله رب العالمین نه هغه پټ نشي پاتې کېدلی دې ټولو باندې الله رب العالمین پوهیږي او خبریږي والذي يسيركم في البر والبحر د آیات کې الله رب العالمین دلیل عقلی ذکر کوي په توحید خپل باندې او زجر به مشرکانو ته ورکړی شي چې سختی پې باندې راشي نو الله رب العالمین نه دعاګانې غواړي والذي الله هغه ذات دی یسیرکم چې ګرځوي تاسې فی البر په وچه کې والبحر او په دریاب کې حتی تر دې پورې اذا کنتم کله چې یئ تاسې فی الفلک په کشتۍ کې وجرینا او روانې وي دا کشتۍ بهم په دوی بریح طیبة په هوا مزیدارې سره مزیدار او نرم هوا سره دا کشتۍ روانې وي وفرحوا او خوشحاله شي دوی بها پاغې جاءتها نو راشي هغې تریح عاصف هوا تیزه هوا پې باندې یو دم الله رب العالمین راولي وجاءهم الموج او راشي دوی ته الموج چپې من کل مکان د هر طرف نه چپې او بادونه پې باندې الله رب العالمین راولي وظنوا او ګمانو کې انهم چې دوی احیط راګیر کړی شو بهم په دې چپو سره راګیر کړی شو او دوی به اوس هلاکیږي دعوا الله نو دعاګانې غواړي د الله نه مخلصین خالص کوونکي وي له هغې لره دین بلنه یوازې او یوازې الله را بلي نو کله چې دا حالات په دوی باندې راشي نو بیا دوی وایي لئن انجیتنا که بچ کړلو تا موږ لره من هذه د دې مصیبت نه لنکونن خامخا شو به مونږ من الشاکرین د شکر کوونکو نه مونږ به شکر ګزار ونه شو فلما نو هر کله انجاهم چې بچ کې الله دوی لرا اذا هم نو په دغه وخت کې دوی یبغون فی الارض ظلم کوي په ځمکه کې بغیر حق په ناحقه سره ظلم کوي شرکیات او کفریات په ځمکه کې کوي یا ایها الناس ای خلکو انما بغیکم یقینا ظلم ستاسې علی انفسکم په تاوان د نفسونو ستاسو دی ستاسې د نفسونو په تاوان دی دا ظلم متاع الحیات الدنیا فائدہ واخلی الحیات الدنیا د ژوند دنیوي فائدہ واخلی ثم الینا بیا موږ ته مرجعکم راګرځېدل ستاسې دي فننبئکم نو خبر بدر کو تاسې ته بما په هغه عملونو کنتم تعملون چې تاسې کوئ تاسې چې کوم اعمال کوئ د دې خبر به موږ تاسې ته درکو انما مثل الحیاة الدنیا کما ان انزلناه من السماء د آیات کې اوس الله رب العالمین مثال ذکر کوي د فنا د دنیا دپاره د دنیا ګوره فانی کیدونکې ده او ختمیدونکې ده او حاصل د مثال دا دی لکه څرنګه چې الله رب العالمین د اسمان نه بارانونه راووري هغه باندې مختلفې ګیاګانې را زرغونې کي ګلان را زرغون شي ښایسته ډولي وي تر دې پورې چې دا خلک هغه ته خوشحاله شي او د هغه د لو کولو اراده وکړي الله رب العالمین یو دم په هغه باندې عذاب راولي هلاکي کې او تباهي کې هغه فصلونه او هغه بوټي او ګیاګانې نو بیا هیڅوک قادر نه وي په هغه باندې بیا خلک داسې ګمان کوي چې دلته پرون هېڅ شی ولاړ نه نو الله رب العالمین به دا دنیا هم دغسې یو دم فنا کې او عذاب به الله رب العالمین راولي انما مثل الحیات الدنیا یقینا مثال الحیات الدنیا د ژوند دنیاوي کما ان پشان د اوبو د انزلناه چې راوروي مونږه من السماء د بره طرف نه اسمان طرف نه راوورو فاختلط نو ګډوډ راوخیږي به په هغې سره نبات الارض بوټي د ځمکې مما د هغې نه یاکل الناسو چې خوري انسانان والانعام او څاروي مختلف فصلونه او بوټي ګیاګانې الله رب العالمین نازرغونې کی حتی تر دې پورې اذا اخذت الارض کله چې ونیسي الارض ځمکه زخرفها هغه ډول خپل هغه ډول ونیسي
وزینت او خایست شي وظن اهلها او ګمانو کی اهلها مالکان داغي انهم چې یقینا دوی قادرون علیها قادر دی علیها په لو کولو داغي هغه فصل په لو کولو باندې دوی قادر دي اتاها نوراشی هغې ته امرنا عذاب زمونږ لیلن د شپې او نهارن یا د ورځې وجعلناها نو وګرځوو مونږ هغه حصیدن لو کړی شوي کأن لم تغنه گویا کې نو ولاړ بالامس پرونه گویا کې دغه فصل او دغه بوټي دلته پرون د سره نه ولاړ نو كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون كذلك دغس نفصل الآيات په تفصیل سره بیانو مونږ الآيات آیاتنا مثالونه او آیاتونه په تفصیل سره بیانو لقوم داغ قوم د پاره يتفکرون چې فکر کوي والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم لحد کې اوس الله رب العالمین ترغیب جنت ته ورکي او وروسته مؤمنانو ته بشارت او زیری ورکي او منکرینو ته الله رب العالمین زجرونه ورکي والله الله تعالی يدعو رابلی بندگان خپل الى دار السلام کور د سلامتیا ته جنت ته رابلی ويهدي او هدایت کوي من یشاء چاته چې وغواړي الى صراط مستقیم لارې نیغې ته صراط المستقیم او نیغې لارې ته هدایت کوي للذین د پاره د هغه کسانو احسنو چې ښایسته عمل یې کړی الحسنه ښایسته بدله ده حسنا نه مراد جنت دی وزیادتون او زیاتی نعمت دی زیاده د دې تفسیر په احادیثو د نبی صلی الله علیه وسلم کې موجود دی چې مراد د دې نه د الله رب العالمین دیدار او د الله ملاقات دی ښایسته عمل کوونکو ته به الله جنت ورکي وزیادتون او د الله ملاقات او دغه دیدار به ور نصیب کی الله رب العالمین دې موږ تاسو ته را نصیب کی د الله دیدار او د الله رب العالمین ملاقات به جنت کې تر ټولو بهترین او غوره او لوی نعمت وي د دې نعمت ته به یو نعمت نشي رسیدلی نو دا به ډېر لوی نعمت وي د الله رب العالمین دیدار او د الله رب العالمین ملاقات وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره بعضې مخونه به تر و تازه او الله رب العالمین ته به کتونکي وي د الله رب العالمین دیدار به کوي او الله رب العالمین ته به ګوري د تفصیل په بشارة الهادی للاخ الاستشهادي کتاب کې شوی دی ملګري هغې ته رجوع کولی شي هغه ټول نصوص او د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث هلته راجمع شوي دي چې د الله د دیدار او د الله رب العالمین د ملاقات په باره کې بیان شوي دي ولا يرحق او نه به پټوي وجوههم مخونه د دوی لره قطر خړوالی ولا ذله او نه ذلت د دوی په مخونو به نه ذلت راځي او نه خړوالی اولئک دغه خلق اصحاب الجنت جنت والا دي هم دوی به فیها پاغي کې خالدون همیشه وي جنت کې به الله همیشه زندگی دوی ته ورکي والذین کسبوا السیئات دیات کوس زجر مشرکانو ته د هغوی حال ذکر کی والذین هغه کسان کسبوا السیئات چې کوي السیئات بدیانې بد کارونه کوي جزاء سیئات بدله د بدۍ به بمثلها په شان ته د هغې وي هغوی ته به د بدۍ بدله ورکولی کېږي هماغسې وترحقهم او پټوي به دوی ذلتون ذلت دوی باندې به ذلت احاطه وکړي او ذلت به دوی پټ کړي ما لهم نه به دوی لره من الله د عذاب د الله نه من عاصم څوک بچ کوونکی الله د عذاب نه به بچ کوونکی نه کأنما اغشیت گویا کې پټ کړی شوي د وجوههم مخونه د دوی قطعا په ټکړو من اللیل د شپې کې مسلمان چې تیارو والا وي تکې تورې تیارې والا شپه چې وي گویا کې د دوی دا مخونه هغې پټ کړي وي داسې به الله رب العالمین په دې ذلت کې دوی پټ کړي وي اولئک دغه خلک اصحاب النار اور والا دي هم دوی به فیها په هغې کې خالدون همیشه وي ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم دعات کی جواب د یو سوال ذکر کی الله رب العالمین مخکې ویل چې دوی د پاره به بچکون کې نه وي نو سوال دا دی چې دوی خو د بعضې نیکانو خلکو عبادت او بندګیم کړې ده چا د ملایکو کړې ده چا د پیغمبرانو کړې ده هغوی به یې سفارش وکړي که نه هغوی به یې بچ کړي جواب دا دی چې هغه نیکان خلک به د دوی نه په آخرت کې د بیزارۍ اعلان وکړي او هغوی به د دوی نه بیزاره شي ویوم او په هغه ورځ نحشرهم چې راجمع به کړو موږ دوی جمیعا ټول
ثم نقول بیا به ووایو للذین هغه کسانو ته اشرکو چې شرک یې کړی دی مکانکم ودرېږئ په خپلو ځایونو باندې انتم تاسې و شرکاؤکم او شریکان ستاسې فزیلنا نو جدایي براولو مونږ بینهم په مابین د دوی کې وقال شرکاؤهم او وبوي شریکان د دوی ما کنتم نوی تاسو ایانا مونږ لره تعبدون بندگی کوونکي هغه نیکان خلک چې دوی عبادت او بندگی د هغوی کړي وي هغوی به د دوی د عبادت نه انکار وکړي فکفا بالله نو کافي دی الله شهیدا ګواه بیننا په مابین زمونږ کې و بینکم او په مابین ستاسې کې ان کنا یقینا ومونږ عن عبادتکم د بندګۍ ستاسې نه لغافلین خامخا ناخبره ستاسو عبادت نه مونږ نه یو خبر شوي چې تاسې چا بندګي کوئ چا عبادت کوئ هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت دی وخت کې به حقیقت دوی ته معلوم شي هنالک دغه وخت کې تبلو معلوم به کې کل نفس هر نفس ما حقیقت داغې عمل اسلفت چې مخکې لیږلی دی ورد او وبګرځولی شي الله الله ته مولاهم الحق چې مالک د دوی الحق په رښتیا دی حق مالک ته به دوی وګرځولی شي وضل عنهم او ورک به شي دوی نه ما هغه څه کانو یفترون چې دوی دروغ جوړوله د دروغه سفارشیانې جوړ کړي او د دروغه د حاجت پوره کوونکي جوړ کړي او دغه ټول به د دوی نه ورک شي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك